چې هم مونږ سره مال دولت ساروي خزه او بچي هم په میدان کې موجود وي نو مونږ چې چا لپاره تختو نو هغه بدن ته موجود وي نو خلک به بیا د جنگ د میدان نه تښتي نه. دا داسې یو ښه سټریټیجیک پلانینګ دوی کړی وو او تاسو ګورئ په دې جنګ حنین کې عمدغه وجه وه چې په شروع کې صحابه کرام چې څونه هم وو نو هغې سره دا یره پیدا شوې وه چې هسې نه چې دا جنګ ونه ګټو یعنې د هغې حوصلې کمزورې شوې وې خو دا خو د الله رب العزت فضل و کرم وو او د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم بهادري او شجاعت وو چې هغې کې هغه حوصله را پیدا کړله چې هغې داسې ټینګ او کلک ودرېدل چې دغې کسانو له په جنګ حنین کې یو زبردست شکست ورکړ او ټول خلک تښتېدل شروع شو. دا کوم چې د بنو ثقیف او بنو هوازن دواړه قبیلې تښتېدل شروع شو تر دې پورې چې د دغې قبیلې سردار مالک بن عوف هم وتښتېده او لاړه په طایف په قلعه کې چې کوم دی د بنو ثقیف سره پناه واغسته. د دو قبیلې بنو هوازن دا سوچ وکړو چې یاره موږ له ایمان راوړل پکار دي نو هغې رالل او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو او ایمان یې راوړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته د هغوی ښځه او بچي واپس کړل او نبي علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو چې مالک بن عوف چرته دی نو چا ورته وویل چې د طایف کې په قلعه کې ځان پټ کړی دی او ډېر سخت په یره کې دی او په یره کې به داسې حالت کې ولې نه وي چې یو انسان خپل ښځه بچي مال دولت پرېږدي او وتښتي په پردۍ قبیله کې په بنو ثقیف کې پناه واخلي نو یو یره خو ورسره دا هم وه چې هر څه چې کوم دی پرېښودل او راغې خو دویم یره دا هم وه چونکې دې سپه سالار او دی چې کوم دی د فوج مشر و هغه وخت کې نو هسې نه چې بنو ثقیف والا په ما باندې دا الزام ولګوي چې ستا د وجې نه مونږ شکست وخوړو او د دې الزام د خاطره ما چاته قتل نه کړي نو دغه یره ورسره هم شامله وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل اخبروا مالکا انه ان اتانی مسلما مالک بن عوف ته دا خبر ورکړي خو چې هغه راشي او ایمان روړي او مسلمان شي رددت علیه اهله و ماله نو زبا د هغه مال او اهل عیال هغه ته واپس کم او زما خوږو لیدونکو په دې باندې بس نه وه بلکې وی فرمایل واعطیته 100 من الابل بلکې 100 اوښان به ورته هم ورکم. ای زما خوږو وروڼو خویندو او ځوانانو که لږ ساعت مونږ سوچ وکړو دا زمونږ نبي دی چې چا سره مونږ د مینې او د محبت او د عشق دعوې کوو